زابل ولایت دی د ترنک ساحه ده د خوازو کلی دی مخ چې دی دا د کابل کندهار عمومي سړک دی دستې د ترنک رود دی نو شام به سره انتقال کو بالا به ولاړ سو اوس داسې یخ ښایسته شمال لګېږي چې بیخي مثلا د پر دغه حالت باندې هغه د بیلچې او د دې شي لاستې ځینې جوړېږي انزاز دونه غټ ځنګل دی خو د سر پایه نه معلومېږي ځای دی مقصد د میرې دپاره خو سایه او اوبه مهمې دي نجیبه ځکه په دا واه خیر یوسې دا دی نو چې داسې ښایسته موسم دی ګوره دیګ باندې بسم الله دا د وینې دا سو زما او د نجیب غاب السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي زابل ولایت دی د ترنک ساحه ده د خوازو کلی دی نو نږدې دلته یو ځنګل دی دا زما شاته چې بې وینئ دا د کابل کندهار عمومي سړک ته نږدې دی د ترنک د رود پر غاړه یو ډېر ښایسته ځنګل دی نو ډېر کسان دلته راځي د میلې دپاره ورځ تېروي نو ډېره ښه ښایسته شنه سایه لري او پاس اوبه هم لري نو بس موږ هم راغلي یو دلې د خیر سره غرمه تېروو غرمې دپاره مو سودا او شیان ټوله د زابل ولایت مرکز کلات کې رانیوله نو د خیر سره رالو دلې تاسو ته یو ښایسته ولاګ هم جوړوو او موږ به د خیر سره غرمه هم تېره کړو نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ او را سره خپل زوړ پخوانی ټیم دی خانزاد نجیب او ډاکټر صاحب دا دې موټر مې ښه سایې ته ودروئ خانزاد صاحب خدای دې راوله څنګه یې په خیر یې شپې ورځې طبیعت دې څنګه دی خیر دې نصیب څه ډېره مننه ژوندی اوسې ډاکټر صاحب ته څنګه یې په خیر یې عاقبت په خیر شپې ورځې طبیعتونه زه ډېره مننه ژوندی اوسه هوا ولا د لې لوکسه ده زه به دا دوستان باندې د ترنک رود خوا یې وارې ووینم بالا به یو شی راته پرېږده هر شی پرېږدې جالۍ سره بیا زه ویډیو نه سم کولی دلته مخامخ چې دی دا د کابل کندهار عمومي سړک دی دستې د ترنک رود دی دا د ترنک ساحه ده او د خوازو کلی دی نو د ترنک ساحه خو دوستان تاسو ته معلومیږي چې په انګورو باندې مشهوره ده چې داسې انګورو کشمش لري چې د نړۍ په ډېرو هېوادو کې به انشاءالله د دغه ځای د کشمش څخه استفاده سوي نو شام به سره انتقال کو بالا به ولاړ سو څه شي راواخلم ګاز ډبه صحیح دغه ګاز ډبه به زه راسره واخلم بسم الله الرحمن الرحیم ځنګل چې دی دا خو نو دوستان تاسو ته معلومیږي د دغه دپاره یې کرلی دی چې غټ سي بیا تیران ځینې جوړ کړي خرڅې کړي بیا نور غټېږي نو دا یو ډېر ښه کاروبار دی خلک ډېره خوښي ځینې څرګندوي دا ښه پیسې ګټي نو زموږ ته ناستې دپاره هم ښه ځای دی او د دې د ګټې دپاره هم ښه ځای دی ګوره دغه ځنګل دی اوبه هم کې سته او بیا عموما د زابل ولایت هوا نسبتا کندهار ته ډېره ښه ده دا اوس داسې یخ ښایسته شمال لګېږي چې بیخي نجیب جانه خدای دې راوله څنګه یې په خیر یې طبیعتونه په خیر یې ته خو نو اوس صرافې زموږ سره به شناخت نه کوې د غیبو دې اوس د پیسو به ستا پر راوکشه راویکشه هلته یې راوکشه نو دا چې ما درته وویل ګوره دا چې دی دا مثلا د پر دغه حالت باندې هغه د بیلچې او د دې شي لاستې ځینې جوړېږي او چې غټ سي بیا به ګوره دغه دی وینې دا تیار تیر دی خونې او دا شیان په پټۍ کېدای شي دوستانو تاسو تر ما ښه در معلومیږي نو موږ به انشاءالله د لې خپله ورځ تېره کړو هغه خپلې د ورځې کم فعالیت چې کوو انشاءالله هغه به ټوله در سره شریک کړو تاسو خوند را سره واخلئ نو واده چې مې در سره کړې وم انشاءالله ځم به د دې وارې زابل ولایت کې به د سارا ښایسته ښایسته ولاګونه درته جوړوم نو دغه انشاءالله شروع ده د خیره بیا به نورو ځایونو ته هم ځو د انګورو باغونه هم در باندې وینم چې سږ کال څنګه انګور سوي دي په دې کې ګوره ډېر غټ غټ هم شته ګوره دغه دی تاسې ولاړ سم اوبه پیدا کړم چې موږ شیان میان سره پرېولو نو بیا که چیرې کوم دوستان راتلو یا د کابل خواته تېرېدله نو د خوازو د کلي پوښتنه وکړئ د ځنګله هر څوک یې درښیي ګوره په دې کې ځینې دونه غټ لاسته ګوره داسې غټ سوي دي
دا ته وګورئ دلته یې دغه یو څه ډېر معلومېږي خانزاد صاحب د اوبو پرېشر خو د دا ځای فایده دا د خانزاده یو دا ځای ډېر پاک دی وینې هېڅ چټلي نه لري او بل اوبه لري او سایه لري ټوله سیسټمونه یې مات ما دوی ته وویل ما ډېری کسان راځي دلته د میلې دپاره و دلته اوبه ګوره وینې ډېرېږي خانزاد صاحب وایي دا داسې اوبه دي انشاءالله چې وایي د فلټر اوبه خوند به در سیر کړي دا طبیعي اوبه نو واقعا هم چې دا اوبه چې کوم ځای ډېر استفاده کېږي یا ډېر راپورته کېږي نو د هغه ځای د اوبو خوند برابر وي خانزاده تر اوسه ملا سرچینه نه ده پیدا کړې د اوبو ډېر لرې سو او دا ځای خټې وې خانزاد صاحب ډېر غټ ځنګل دی ماشاءالله دا خانزاده دونه غټ ځنګل دی خو د سر پایه نه معلومېږي دغه نه دي نو بالا څه کوي اوبه د اوبو ځای مو ماشاءالله پیدا کړئ ښایسته ځای و ځینې نور دوستان ناست وو د اوبو غاړې ته یې ښایسته ځای پیدا کړی و نو کور یې ودان ډېر ټینګ سو وایي زموږ سره ډوډۍ وخورئ نو ما تاسو خپل بانډار وکړئ ځکه موږ هم په میله راوتلي یو تاسو هم راوتلي یاست د دغه کلي خلک وو نو ډېره مننه ځینې کوم نو موږ به خپل سیسټم سره اماده کړو دا د ځای یادونه به وارې بیا درته وکړم ډېر دوستان وایي دا د ځای یادونه ډېره کوه په ولاک کې نو دا زابل ولایت د خوازو کلی دی د ترنک درارده د ترنک د رود پر غاړه باندې ځنګل دی نو چې میلې ته راسئ خوند ځینې اخیستلی سي هوا یې ډېره لوکسه ده په دې کې ګوره ځینې دونه یې ځینې دغه کړي دي ریبلې دي خرڅ کړي یې دي نو بلا دغه ځنګل دی انشاءالله موږ به نن تاسو ته په دې ښایسته شنه ساحه کې ښه لوکس روش به نجیب جان راته پوخ کړي د نجیب جان خو شان سره برابر کړي دي اوس اشپزي نن راته کوې نجیبه خانزاد صاحب دا ماته هغه بخار هم نه معلومېږي لکه زموږ تی د میلې ده د هغه موږ ته نه معلومېږي نجیب جانه څه شي پخوې او ماشاءالله څنګه ښایسته غوښې یې در کړې دي د پسه واو خانزاد صاحب وایي زه به چای دغه کړم نو داسې ځای دی مقصد د میلې دپاره خو سایه او اوبه مهمې دي نجیبه یوارې به نجیب جانه دغه به وکړو پیاز یوارې سره کړه صحیح ده خانزاده شان سره کړو بیا روش کړو نو بیا به ښه لیاب بیا راسي او لکه یوه ورځ لږ لږ به یې څه شان سره کړو خو غلطي بیا موږ بله وکړه خانزاده یو څه ډېرې غوښې مو راخیستې وای تقریبا 6 پاوه والا به م دلته ښه دیګي کباب پخ کړی اوس مې په یاد شو دا غوښته چې مې وکتله اوس مې په یاد شو ښې غوښې وې نو داسې موسم دی دوستانو تاسو پر بلاک خوند را سره واخلئ موږ به کوشش وکړو چې دا خپل کلیوالي ماحول ستاسو سره شریک کړو څنګه نجیبه ښه خبره ده ورور د نجیب زموږ د اشپزي مسؤل دی د اشپزي مسؤل دی خانزاد صاحب وروسته بیا د نور واخه راواخه دا کوي ډاکټر صاحب لوښي مینځي زما مسؤلیت څه شی دی یا د دوستانو دپاره ویډیو نو دا خو دوی خوا به دی زه ګوره ویډیو کوم صحیح ده بیا وروسته بیرته ایډیټوم بیا په ساعتو ورته ناست یم پورته کوم یې نو په ما دوستان باید دغه وکړي فیصله ویر نه کړي بلکل کرښو ولیکل سي نو چې نجیب شان اماده کړو انشاءالله بیا زه ستاسو سره شریکوم زه به پر دا چوکۍ باندې کښېنم چای به راته پخېسي د هوا فضا څخه به یو ګړی خوند واخلو سپینه غوښه اوله پله ور واچوو غوړي مو راوړي دي خو موږ کوشش کوو چې غوړي ور وانه چوو ځکه په دا واو ماشاءالله داسې ښایسته پسه دی عموما په زابل ولایت کې د پسو څخه پوست نه ایسته کوي دا د دا ځای رواج دی نو په کندهار کې بیا پوست نه ایسته کوي نو موږ ټوله شان به یو ځای سره ور واچوو نجیبه پیاز ډېر دی صحیح دی څه سلاتې ته پرېږده ور واچوو ماشاءالله ور واچوو دا پر سلاته اوس هم ډېر دی پیاز په قطر کې ډېر پروا نه کوي پوه شوې صحیح سو ډېره مننه رومیان پسې ور واچوو
ښایسته رومیان هم وه ونچېږي ولا ښایسته رومیان وه نن دې ټوله سیسټمونه برابر دي یعنې کار غمی و یو خو باد هم نشته دا خبره مرچک دې ور اچولي دي مرچک مې وږه پسې ور واچوه وږه مې ور واچوه وږه ښه ډېره ور واچوه نجیب او په دا لیمبو کې یو دانه دغه کړه د یوه دانه اوبه پسې ور واچوه کم دي کې معلومې به نسي مالګه دې یېره نسي خانزاده چای به وڅښو یو ګیلاس دې خوا ته نور دوستان هم رالو د میلې دپاره ګوره دا دې ګرځیا دا نجیبه دا پوست ځینې واړوه خو دا بل یې اوس بلا یې ور واچوه پوست ځینې واړه او ټوله ور واچوه داسې یوه ټوټه که وږه یې نجیبه هغه ټوله د غۍ پسې ور واچوه هغه وږه و یو دانه پرېږده زه بیا شلومبو ته ور اچوم سپینېږي اوه داسې سپین سي و یلو مری جان ډېره مننه نجیب جان خیر یوسې دا دی نو چې داسې ښایسته موسم دی ګوره دیګ باندې باد چلیږي او ښایسته شینې چای مو په تیارې کړې نو تر ټوله د ډاکټر صاحب خبره تر ټولو مهم شی چې دی هغه ژوند دی چې ژوند دی انشاءالله هر کار کېږي ولا په خوند کې ډېرې سمې دي دا اوبه خانزاد صاحب خبره ستا ده بیخي صحیح وه خوند یې برابر دی چې دوه دې ګیلاس دا ورته وڅښو داسې به مو وژم کې استاد پوس کړی و ژوند نه ده مو اشپزي داسې دا یو د نجیب جان اشپزي یو بل زموږ ملګری دی په کندهار کې د دې اشپزي ډېره ساده اسانه یي سړی غموي نه دا ځینې اشپزیانې داسې یي بس نو دا شی راکړه دا بس نجیب چې موږ سترګې راګرځوو د بیا شان سره ور اچولي نور به الله توکل پر خدای کې ساده شه کې په کار دی خو سل په سله کې ورته کاندید اشپزي ته و زه به ته یې چا ته پرېږدم یا نو موږ خو درته ویلې چې موږ که په موږ کې هر څوک خارج ته ولاړی د هغه وظیفه معلومه ده معلومه ده بېلکل یا سم حقیقت ووایه د کال د دوه اخترانو خرچه به رالیږي مصارف په میاشت کې به یې ورکوئ صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله په اول ځل مو دیګ ټوله تیاره ماده سو څونه غوړې یې کړي دي سپینې غوښې نجیب تاسو غوړې یې کړي بسم الله تاسو ورته وګورئ دوستانو بسم الله دا د وینې نجیب جان د لاس روش سپینه غوښه ډاکټر صاحب ته ور واړوئ څه بیا چاق کې وینې موږه نجیب دا عجبه خوند کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا سروش ما خپل مسؤلیت نن بیا ادا کړئ خانزاده سلاته مې درته وکړه ما سلاته وکړه ښې شلومبې م برابرې کړي خو متاسفانه مستې م چندانې مستې نه وې راوړې بیا خانزاد راته وویل ما د لیدر پیدا کولې وطني بیا ته پیدا کړه مازګر بیا دغه یې وچښو خانزاده دغه م سلاته وکړه سلاته دا څومره حوله سیسټم اماده دی ډوډۍ خو په کلکه سوې نه وي ماشاءالله ډېره مننه دا سو زما او د نجیب غاب هغه د ډاکټر صاحب دی دغه ستا غاب دی نجیب بس دا زموږ د ټولو غاب صحیح ده دا بسم الله الرحمن الرحیم خوند یې وګورم خوند یې وګورم بسم الله دوستانو ستاسو په اجازه ستاسو ځای خالي دی خوا به نه بدوئ راڅخه دا ده داسې پخه ده ته وګوره بسم الله موږ هم بس الحمدلله ډوډۍ نشي جان کړه بیخي خوند مو ځینې واخیستی د ډوډۍ څخه تاسو به هم لیدلي تقریبا بجې دي اوس په کم دوې خانزاد صاحب ته مالته راځه د اوبو خوا ته به ولاړ سو اودسونه به وکړو دوی را لمنځونه وکړله نو زه پاته یم یو اودس به وکړو ماشاءالله ښه خوند کوي ښایسته ځای دی لمونځ مو وکئ اوس باد ودرېدی لږ لږ ګرمي سوه اوه خانزاد صاحب او باد ودرېدی لږ ګرمي سته نو موږ به اوس به بیا د خیره سره یو ګیلاس چای نوشي جام کړو د راکړه ډاکټر صاحب ډېره مننه ژوندی اوسې خیر یاسې دا چاکلیټ دی خو دا پخوانی ماډله نه دی که چیرې تاسو خوړلی ډېر بېکاره کیفیت یې بیخي ور خراب کړی نه دی کښېنو یو ګډۍ چای مایه به وچښو بانډار به وکړو نو ستاسو دپاره مو ولاګ جوړ کړئ زابل ولایت مرکز کلا د ترنک سیمه د خوازو کلی نو خدای دې وکړي چې دا زموږ میله و ولاګ مو راسره خوښ سوی نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان